الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हादी न मिलेगा तुझे कुरान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुझे कुरान से बेहतर, गुमराह न मिलेगा तुझे शैतान से बेहतर. زما قدر منو تر ټولو د مخه د دغه بشنیانو والدینو ته مبارکي وایم چې هغه ډېر خوش قسمته دي په پرفتن دور کې دغه بچیان د قرآن په سینه کې محفوظه کړي. دویم بیا د دغه ادارې ولا چې هغه دومره زیات سعی او کوشش هغه سره کړی دي چې دا قرآن یې په سینو کې محفوظه کړي. یعنې په دغه دور کې خلک دومره پریشان دي، د هر سړي کوشش دا دی چې زه به څنګه پیسې وګټم. دا قاریان صاحبان او دا استادان او د ادارې مشران دا هو د دین خدمت په داسې دور کې دا ډېر ګډ سعادت دی. د الله رب العزت د طرفه یو ډېر په دوی باندې یو احسان دی. نو یو حدیث کې راځي چې د ختم قرآن ماحول دی. یو حدیث کې راځي: اذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك. وای کوم چې یو سړی قرآن ختم کړي نو په دغه باندې وایي 70,000 فرشتې د ختم قرآن په وخت باندې 70,000 فرشتې په دغه باندې رحمت را نازلې د لپاره دعاګانې کوي. یو حدیث کې راځي: من ختم القرآن اول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختمه آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وای کوم سړی چې قرآن ختم کړي د ورځې په شروع حصہ کې ختم کړي، د سهار په حصہ کې ختم کړي، وای په دې باندې فرشتې د لپاره دعاګانې غواړي تر هغه پورې غواړي تر څو چې ماښام شي. او کوم سړی چې ماښام ختم کړي د فرشتې د لپاره دعاګانې غواړي تر څو پورې چې سهار شي. یعنې کوم سړی چې ختم وکړي هغه ته فرشتې تر سهار څونسي تر ماښام دعاوې کوي، او کې ماښام ختم کړي د ماښام څونسي تر سهار پورې د فرشتو دعاګانې سره الله تعالی. ایو حدیث کې راځي: ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. چې د الله رحمت چې دی هغه د ختم قرآن په وخت باندې نازلې شي. یعنې دا د ختم قرآن وخت دی، ماحول دی، دا ټیم د الله رب العزت رحمتونه چې دی هغه په ټولو باندې ورېږي. د الله رحمتونه دا ټیم موږ د الله په رحمتونو کې دا ټیم ناشي په هر سړي باندې، په هر هلک باندې، په هر حافظ باندې د الله رحمتونه چې درته ورېږي. او یو حدیث کې راځي: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. کوم سړی چې قرآن ختم کړي دا الله رب العزت دی یو دعا ورکړي، هر دعا چې یو وړي د ختم قرآن په وخت باندې د الله رب العزت هغه دعا ورکړي. او بل حدیث کې راځي: اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. وای په تاسو کې کوم سړی چې دا غواړي دا خوشحالي چې زه د الله رب العزت سره خبرې وکړم فليقرأ القرآن، دا قرآن شروع.
یعنی کوم سړی چې قرآن شروع کړي دا د الله سره برای راست خبرې کوي نو د حافظان سهار سهونه سره تر ماښامه د الله رب العزت سره خبرې کوي څوک د چا او چا سره خبرې کوي په پیکجانو باندې په مختلف انداز باندې خبرې کوي زما حافظ چې دی هغه چې سهار د اذان باندې راکښېني تر ماسخره پورې د خبرې د الله سره شروع وي دا څومره خوش قسمته حافظ دی چې د خبرې د الله سره رواني ایو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله عز وجل لا ينصت للقرآن ويسمعه من اهله چې الله رب العزت په خپل باندې دا قرآن او یعنی کوم چې کاری حافظ چې قرآن وایي الله رب العزت په برای راست اوري په توجه سره الله پاک اوري ويسمعه من اهله او د اهل حافظ چې کوم دي دا سره الله پاک اوري او خاموش ورته یعنی اول لا يوسف الله خاموش د قرآن لپاره بیا حافظ څخه بیا اوري الله دومره خوش قسمت دي چې ستا قرآن ته الله رب العزت خاموش دي او ستا قرآن برای راست تاسو نور سے استاد او څومره خوشالي خبره ده د کوټه غټ کاری ورته قرآن واو د څومره غټ سعادت دي لیکن استاد سره برای راست الله رب العزت خاموش دي د قرآن ایو حدیث کې راځي ان الله تعالی عز وجل قرأ طه وياسين قبل ان يخلق الخلق بألف عام والله رب العزت چې دی زر کال مخکې طه او یاسین چې کوم سورتونه دي دغه د مخلوق څخه زر کال مخکې پیدا کېدو څخه مخکې الله پاک په سوره طه او د سوره یاسین الله پاک تلاوت وکړي هغه وایي فلما سمعت الملائكة القرآن كم تنجي وي فرشتو دا القرآن واوري قال دا فرشتو دا وي توبى لأمة ينزل عليهم هذا وي اغا امت تا خوش مبارکی دا اغا امت تا خوش خبری دا فکم امت چه دا القرآن نازلی یعنی د مخلوق ته پیدا کېدو څخه مخکې زر کاله مخکې فرشتو زموږ حافظ او د امت ته د قرآن مبارکي ورکړې او د قرآن ډېرې یې ورکړې خوشخبري یې ورکړې طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وایي هغه امت ته خوش قسمتي ده د هغه د مبارکي د هغه امت چې په کوم امت باندې د قرآن نازلېږي طوبى لأجواف تحمل هذا هذا سینو د پاره مبارکي ده کمی سینې چې د قرآن په سینه کې ځان کې محفوظ کړي هغه سینو د پاره خوشخبري ده او مبارکي ده وتوبى لألسنة تنطق بهذا او د هغه ژبه د پاره خوش قسمتي ده او مبارکي ده کمی ژبې چې د قرآن وایي په خپله ژبه سره د دغه لپاره مبارکي ده یعنی د مخلوق پیدا کېدو زر کاله مخکې زموږ حافظ او د امت الله پاک مبارکي ورکړې او یو حدیث کې راځي وایي کوم چې حافظ قرآن وایي یو څوک چې قرآن تلاوت کوي وایي د فرشتې دومره نږدې ورته راځي د نوراني فرشتې دومره نږدې ورته راځي اخر د خپل دومره نږدې کې چې د شونډانو سره د خپل خبرو ولګي دا مطلب دی چې د شونډانو مچ واټي فرشتې حافظ چې قرآن وایي د فرشتې د شونډانو مچ کې وکړي دومره په فرشتو باندې دا سړي کار نه څوک چې تلاوت کوي او قرآن وایي او بل د استاد مبارک راځي چې کوم استاد سبق ورکوي قرآن چاته شي چاته چې قرآن ورکوي هغه د پاره راځي نبی عليه السلام یو ورته تعالی رجل فرمایي یا علی تعلم القرآن وعلمه وای علی قرآن زده او په چاته ورشه فلك بكل حرف 10 حسنات تكتب بعد حرف ان الله رب العزت نفس كان ذكي فان مت شهيدا فشيل مرض قرار الشهيد مرتيش استمر في الشهادة لو توي يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس ويا علي قرآن ذكى أو قوة والوسع فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج الناس إلى بيت الله العتيق وإذا قرآن قلب ذاك قوة والوسع وإذا كنت تشيري مرشد وفاقي استقبر واستاذ قبر زيارته وفرشتي رزي لك سنة خلق بيت الله زيارته رزي ناس استقبر فرشتي استا زيارته رزي او استاذ دومره قیمتي دي چې قرآن څنګه شي دا قبر ته یو مرد شهادت وي بل به د قبر ته فرشتي رزي زیارت وکړي څومره خوش قسمت استاد چې قرآن وایي
یو حدیث کې راځي ان المعلم اذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم وي کوم چې استاد چې هغه ته وایي چې بچي وایي بسم الله الرحمن الرحيم فقال ويقول بسم الله هو كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار كم تمشي شني دا بسم الله هوي والله رب العزت دا ولي كي براءة سدا خلاص دور خلاص دا شني خلاص دا شني استاد خلاص دا شني مور کارم دور خلاص دا دومره قیمتي یعنی قرآن پڑھاول الله په دې باندې دومره زیات معتبر نو موږ شکر وباسو دا حمد وایي چې الله پاک د درشي لپاره وکړي د قرآن اوس په سینو کې دښکو معاشره کې د دې شي نن سبا څو قدر نه کوي الله دې معاف کړي خلک قدر کوي خو دې نه کوي سپک نظر باندې ګوري د بل د ډوډۍ وي محتاج دي دا نو څه په جوړه شوی خپل ژوند یې خراب کړي حالانکه دا د الله په دې د طرف څخه چې دی هغه ډېر زیات دا حافظ قرآن په باندې کې راځي یو حدیث کې دی وړي راوړل هغه په باندې کې راځي چې لس کسان هغه کسان چې په هغه باندې جهنم واجب وي هغه به جنت ته بیا دا یو مثال علماء ورکړي ولکه یو سړی چې د حج په حج کې سفر پیسې جمع نو مې راوځي او د حج چې کوم جهازونه رواني فلایټ چې کوم رواني اخیری جهاز وي دا سړی ته وایي چې اخیری جهاز نه ستانو وته دی ته به حج کې او په جهاز سیټ نشته یو څه سیټ چې دا ځای نشته سیټ پیدا کړی و دی وای دا سړی د حج هغه کوټه والا منیجر تر چې ماته یو سیټ راکړه زه حج هم نه خطر دې پاتې کېږم اخیری جهاز دی کدام لاړې ته پاتې شم دا څومره پریشانی را سړی هغه په ځما سره سیټ نشته بس ته کوشش وکړه پیدا اخر وو یو دوه چاته پلانې افسر ناشتي دا افسر سره د لاس چټانو کوټه پړته ده ورسره هغه د مینت سماجت کو تر شو یو ونی سره ورته وایي چې مسمعته یو شي راځي زموږ ودې کوم چې هغه سره ودې په دې کې دا می چې ورسمه چې په هر رنگ یې زموږ د سر ځاوا زړی ورته او په لاره روان دی سړی وایي چې چاته روان یې راستا بچی دی افسر دې نو څومره خوشاله چې زما بچی دی زما بچی مخه ما سیټ راکې شې سیټ راکې وای ته ورسې راغلی بچی ته سیټ ورکې دې نو څومره خوشاله چې کې اجازه دی ما ته کې دی لیکن اوس سیټ ملاو شو الله پاک دې هغه حج ته واسه دا واسه د مثال داسې دی وای په قیامت کې چې د جهنم او د جنت منظر وي د سړي په اړه کې د جهنم فیصله وشي چې ته به جهنم ته ځې او انت دې د جهنميان ونی هغه په وخت کې سوځي او د لړمان ماران پریشانیاني هغه دې ویني په پرسته کوڅه زمال رواني و دې څخه پریشان شي و دې کوی څه چې وکم هغه ورته چې بس ته یو سړی دی دا هغه سره د لښو کسانو کوټه پرته ده هغه چې دې هغه د ملت سماجت وکي هغه په خلاص ورې چې جنت ته دی ورې دا علاوه یو شرط هم نشته و دې کوی سړی ما ته راوښوي هغه سړی چې دې جوړ شي هغه به د بچي وي د حافظ بچي به ولاړ وي هغه چې ورشي هغه وایي تاسو ما بچي دي نو هغه بچي به ته یو شي د جنت یو ټیکټ به ته ورکړي نو ته خپل سوچ وکړي په دا وخت به دا وښنی پلان مسوره زیات خوشاله په دا وخت دا وښنی پلان څومره زیات خوشاله چې د جهنم څخه الله پاک خلاص یعنی هغه سړی خالي په ظاهري د حج د ټیکټ سره معلوم او څومره پریشان وو دلته د جهنم او د جنت فیصله ده دلته الله رب العزت د خپل بچي په وجه باندې د جهنم دا هورنا په نازل صلی الله پاک خلاص ډېر خوش قسمتي ده چې بچي چې حافظ جوړ دې خدای ته مست اندازه نشته انت چې فیصله وشي انت بیا معلومه ده حافظ رفتار چې کوم دی هغه یاد معلومه او بس حافظ دومره زیات عظمت لري الله د دې حافظ سره دومره شکر دي په دې دنیا کې مخکې ته ډېر شکر سره کوي پته د دنیا کې الله ډېر شکر سره کوي څنګه شی سره کوي ګوره په دنیا کې مش خلکو ته ګور یو سړی چې دی هغه مستری دی خشته لګي سیمټ خشته لګي دا کار کوي دا هغه 24 غنټه سوچ هم دا وي او د ساره ته مازګر پورې د خشته سره برابرې نو تمام ګوري هغه هم ګور نو خشته سره برابرې د کار دانی په دې سره مصروف دي دا هغه موږ مستری وایو دا کار یو سړی بیا درځي دی هغه بیا کپڑے سره لګي بشنان لګي او دا جیبونه لګي هغه الله پاک هغه مخ کې د کپڑے کاری شي یو سړی چې نجار دی الماری نه جوړي دروازې جوړي هغه 24 غنټې دا مخ ته چې هغه تخته پرته نه میخونه دی ټوړې دي دا شام پرته دي یو سړی ویل کوي هغه مخ ته ورس نه پرته همیشه الله پاک هغه مخ ته ورس نه شي
او یو سړی چې دی هغه د دنیا نور کارونه د کپڑے کاروبار کې کپڑے مطلب د نور د دنیا څخه نه غلي دا ټول خلک په دې مشغول کړي دا فزیک قرآن سره الله پاک څومره شکړي د ساره تر ماستره پورې د په سینه کې او د په وزي کې الله پاک قرآن ورشي دي چې نور خلک څوک کپڑے اړي څوک خشت لګي څوک چې دی هغه نرګي سره برابر څوک ولین کې څوک مکینیک والا دي مختلف دي حافظ قرآن 24 غنټه په وزي کې او په ټیبل باندې د مخته د الله کلام همیشه بس هغه کلام د مشوره جوړ کړي څومره غټ احسان الله په موږ باندې کړی چې موږ 24 غنټه د الله د کلام سره تعلق لري موږ په وځي کې الله پاک کلام را کړی دا څومره خوش قسمتي ده او ما تاسو په وخت یو آیت ذکر کړي ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا الله رب العزت دی وایي چې خپل قرآن د خپل حفاظت کوو هغه حفاظت څنګه یو بنادي چې د حافظ په سینه کې قرآن دی یو د کتابو په شکل کې دی یو د سینې په شکل کې د کاظم حافظان چې قرآن یادوي دا یو واقعیا مولانا حافظ زلفقار صاحب نقشبندي هغه دا واقعیا ذکر کړی دی هغه وایي ما یو ملګری و انجینر په د سټیل میل په کراچي کې یو میل دی سټیل میل په دغه کې د انجینر نو دا سټیل میل چې کوم جوړ شوی دی دا د روس په تعاون باندې جوړ شوی دی روس یو ملک دی په هغه په تعاون باندې جوړ شوی دی نو هغه دا راوړي چې یو څو انجینران راوستل مش ټریننګ ورکوي روس والا دا راوړي مطالبه وکړه دا انجینر وایي چې ولاړ روس ته انت په ماسکو کې د روس یو لغړی په ماسکو کې ومزه نو انت ورځ تیرېدلې د جمعې ورځ وایراله دا د تدبیر روان چې الله پاک چې د قرآن کې وایي چې د قرآن حفاظت خپل کوم نو څنګه کې د دې یو مثال ورکړی دی هغه ذکر کوي وایي د جمعې ورځ رااله جمعې ورځ ما خپل په ټول څه خو د جمعې ورځ د مونږ کوم نو ما ته مسجد راوښوي هغه ټول ته مسجدونه چې مسجدونه په قدام بدل شوي دي یعنی مسجدونه خلکو په دامونه جوړ کړی دی ولی مسجد کلا فضا ده لکه دا کلا فضا ده نو خلکو بس مسجدونه خو نشته اوس نو دا چې قدام جوړ کړی دی ګونی یو داسې کچري او داسې په کې دي نو وای ما ورته چې ما ته راوښوي زه ورځم وای دی نور مسجدونه خو باندې دوه مسجدونه دي علام د دې لپاره خلاص کړی دي چې خلک د سیر لپاره راځي دا سیر سپارټي لپاره خلک راځي بس علي خلاص کې هغه تصویرونه ویډیو کې جوړي کې پټ وراړي وای ما هغه مسجد راوښوي هغه مسجد ته شوړل ما چې پښتنه وکړه وای هغه ټول چې د دې مسجد یو امایه دي هغه سره چابي دي هغه چې دروازه وټکوله سړی راوړي ما ته دا مسجد ما ته خلاص کړ زه مسلمان یم ظلمونس کوم وای هغه ټول چې په منځ کې دلته په منځو په دې شانو پابندي ده ته خالي تفسیر لپاره خلک راځي ومارال تلمونس کې خدای ته هر څه مسله سره پیښ شو پولیس راځي ته ونی ولوي مشتاز موارد نه یو وای ما ټول چې بس تاسو نظم موارد نه زه مسلمان یم په پاکستان کې مسلمانوں دلے مسلمانی ما ته مسجد را خلاص کی ظلمت کو وای مسجد کې را خلاص کی بس هغه دې خاوري دغوي ما مسجد سره صفا کی بیا نو په زور باندې په شایسته आवाज باندې اذان وکړي په زور باندې اذان وکړي اذان چې ما وکړي وای شو په کورو زنانی شنیا سړی ګرځ راووتل ولی په اذان پابندي وکړ باندې پابندي و خلک عیان چې دا څوک دی دا به څوک راغلی دي چې اذان یې وکړي بس په زور باندې اذان وکړي خلک ګرځ راځي ما دا بعد وای بیا خپل منځ مې وکي جوړ منځ خو نو بس په مابشر منځ مې وکي لمن چې مې وکي زه شراوه ته خراب دي زیات قومینه محمد باندې ما ته قتل یو شنه الک ما ته راغله وای ما ته وای چې ته زموږ کړه راځه زموږ کړه چي وته اخشنه الک راته وای پلا نور زنای دا ګرځه په دروازه کې ولاړو هغه می اشاره کوله شراس وای ما د دې محبت چې ولې دي زه ورسره روان شوم درځه الته جوړه ما هغه څو ډیر شایسته استقبال وکړي د دې د چیرو سره د مخوص د مدد چې ډیر ځکه خوشاله چې مسلمان راغلی هغه کورونه مسلمانانو ټول وځي چې ورله هغه بس وي اکشنیال کانز ما مخته د بیان په شکل کې نشته هغه بعد سړی چې نشته هغه بعد زنای چې هغه دی ولاړی اسما زیارت کوي ماته کته چې تاسو نه سړی راغلی ځان یو کې مسلمان راغلی دي نو بس ډیر ټول ډیر شان راوړي وزما مخته چې ناشو او چې ته ما ټول ما تا قرآن ویل دي و ټول ما قرآن ویل دي وای ما ته اسما سره چې قرآن په جیب کې وای ما د جیب ولا قرآن ولا خلاص کې ما ته دا غزای سوې غزای وای وای ته نو نشو ولې ما ته وکړه ته کور شریف ته وکړه بیا به ما ته وکړه ما بیا د قرآن وای تا ما قرآن ویل دي او بیا نو وای ولې نه وای څه وجه ده وای
اخر مې وای بیا ورته ویل درېم وای چې ما ورته چې بچي وای قو یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا وای دا آیت چې ورته وای هغه شروع شو هغه وای دا ښایسته قرآن شروع کړي بس روان شو ډېر قرآن یې وای ما ورته بس قرآن چې وای وای ډېر حیران شو چې قرآن دې کتل بیا سوی وای چې آیت مې وای بیا بیان باندې کتل قرآن دې نه کتل بس بیان یې کړ قرآن دا ایوه دې اوس تقریبا داسې زیات تلاوت یې وای ما د مشرانو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه د قرآن ما ورته چې دې نه وای ما ته یو کتل به قرآن ته وکتل او چې ما دغه آیت ته دې شروع کړي وای هغه ډېر وخندل وای هغه راته چې حضرت ته موږ په هغه باندې نه خبر موږ په ملک کې دومره سخته پابندي ده وای په کوم کور کې چې د قرآن نسخه قرآن د چا په کور کې ته برآمد شو که پیدا شو د چا په کور کې قرآن او حکومت والا ولې چې په دغه کور کې د قرآن یو نسخه پرته ده وای د کور کوچنیان زنان دا ټول ته پنځه دومره سخت اډر دی چې د هر چا په کور کې قرآن پیدا شو دا ټول کور ته وای پنځه دي کوچنیان غټان دا نه شپه کور به ورشي کور به پنځه کوي نو بیا دا قرآن څنګه رالګیات دی وای دا زموږ دا ترتیب دی زموږ په خوا حافظان چې تیر شوي چې په خوا باندې حالات نه وو هغه حافظان چې دي هغه څوک د تنظیم کار کوي څوک د میکانیک کار کوي څوک نور کارونه کوي نو موږ دا کوچنی ورواستو قرآن یادېدونې مقصد وي دوی دې ورواستو چې د تنظیم کار زده کوي قرآن چونکې زموږ سره نشته قرآن باندې پابندي ده وای دوی بټنه مو زده کوي کمیس مو زده کوي رسونه مو زده کوي او دوه آیتونه مو زده کوي چې دا دوه آیتونه زده کوي سبب دا دوه آیتونه ته وایي وای دا چې دا الکام دې وایي په څه الته کپڑے او دا کارونه ته کار کول مقصد نه وي صرف قرآن یادول مقصد وي او د قرآن په نسخه باندې پابندي ده په دغه انداز باندې موږ د ځان جوړ شي نو ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله چې حفاظت کوي د قرآن دا چې حفاظت کوي چې یو یعنی دومره سخت پابندي ده چې قرآن پیدا شي پنځه وکړي لیکن په هغه ملک کې په معصوم کې متحفظان موجود دومره ان الله د دې داسې حفاظت کوي دا د حافظانو سینې د دې لپاره خاص کړي دي لپاره اوس موږ د دې ته وګورو چې موږ په کورو کې قرآن پرته دي ګورې هغه مې راځي ستا مثال دی یو پیر صاحب زوی ستا کار راځي یا یو پیر صاحب راځي هغه ستا کور ته مېلمه راشي د لیرې د پنجاب څخه یا د صوبه سرحد څخه یا د کراچۍ څخه خلاص راشي او تا ته خصوصي تا ته راځي په وخت وایي او ته د دې کور ته راشي د ملاقات هم نه کوي نه پښتنه باندې کوي نه کومې ته ورته بخښنولې د ډوډۍ یو سال خالي ورسته بس زه خپل کار کوي بس درې ورځې د پیر صاحب د تیر هغه کډیر په کار باندې کوم په دې راځي درې ورځې بعد د پیر صاحب څخه تاسو راځي هغه یې ملمر او غوښتم او زه کور ته ورغلم او دې سړي ماته نه لیف راکې د سلام راوځي او د شي پښتنه او د آرام د خوب د خوشحالي او د خوابدي هغه ډېر ناراضه راځي پریشان شي او تاسو به تعلق سره دا غسه چې یو پیسه خو به کېدلی شي الله رب العزت موږ کورو ته یو مېلمه راستولی دی قرآن پاک از موږ په کورو کې په یو تاخچه کې پروت دی په یو جامه کې موږ چپلی دی پروت دی دا د الله یو مېلمه دی زموږ کره راغلی اوس په ټوله ورځ کې د سهاره تر ماښامه قرآن پروت دی یو مېلمه دی موږ په موږ پوښتنه نه کوو هغه موږ نه راخلو هغه موږ راخلو نه راخلو مچو او نه خلاصو نه تلاوت کوو الله پاک څومره ناراضه چې ما یو مېلمه ستا کر دروازه کوي تا په څو ورځو باندې په دې باندې پښتنه نه وکړه نه دې راواز نه سینې سره دی ولګوي نه دې مچ کوي نه دې د تلاوت وکړي د په جوړو کې پروت کله چې د پریشانی ورځ راځي بیا د راواز نه خلکو باندې تیروي یا په اوپر علی سیلاب علی هغه باندې ونی یا په بل مسله سو زلزلہ وسطه خپل کارو لپاره تکوي زنانه او پیرانه نه ولته قرآن په شي د لپاره تاسو ما کلام زما ملمس دي د لپاره استعمال کړی دي الله به یقینا دې ناراضه شي نو راسي تاسو وکړو چې موږ په کور کې چې کوم ملمه دي کم از کم یعنی قرآن راخستل ثواب دی خالي چې روایت دا ثواب او قرآن ته قتل ثواب دی قرآن مچول ثواب دی او تلاوت خو ډېر غټ ثواب دی او په سینه کې محفوظول خو ډېر غټ ثواب دی موږ د قرآن سره راسي خپل تعلق جوړ او د قرآن حفاظت وکړو د قرآن تلاوت دویمه خبره ده چې حفاظت الله پاک څنګه کړی دی مولانا پیر ذوالفقار صاحب لیکلي دی وایي زه بیرون ملک ته ولاړم یو بار ملک ته ولاړم هلته وایي د عیسایانو او د یهودیانو او د هندوانو د دغو ټولو د هغو دا ترتیب و په میاشت کې دوی سره راجمع کېدل هلته به بیا دا کوي هر چا به د خپل کتاب مطابق تعلیمات ورکول عیسایي به د انجیل بایبل چې ورته وایي یهودي به د تورات او دغه پندم چې کوم دغه دی هغه به خپل دغه کوي وایي زه په هغه شرکت ما وکړي د علاقې مسلمانانو ما ته چې داسې یو کنفرانس کېږي د مسلمانانو طرف څخه څوک نشته
نو کته چې مشتا انتخاب کړی وستا چې انګلیش هم ډیر شد دی نو ته په دې کې شرکت وکړي نو زموږ د مسلمانانو کتاب چې دی هغه خلک هغه تشهیر وشي خلک به وپېژني دا خلک چې ته کېږي زموږ د کتاب خلاف خبرې کوي نو ته په دې شرکت وکړه د خپل کلام پاک چې کوم دی دا هغه تشهیر وو دوی وایي زه التور له باندې ما شرکت وکړي نو دې چې کوم ترتیب وو پر روان هفته یا پر روان جمعه باندې دی ول چې څه ترتیب کوو وای ما دا رائے ورکړ ما ورته ویل چې دا چې په هر سړی چې دی یعنی کوم چې پادری دی د عیسایانو هغه به دا کوي چې د خپل انجیل د دې کوم انجیل کتاب دی دا هغه به تلاوت کوي بیا هغه تلاوت چې کړي دا هغه به تشریح بیانوي دا وکړي او دا يهودانو چې کوم رباعي دی کوم مشر چې دی هغه به د تورات نه تلاوت کوي او دا هغه به د تشریح بیانوي او زه چې مسلمان یم زه د قرآن پاک تلاوت کوم دا به د تشریح بیانوي او دې ډېر ښه خبره ده ډېر خوښ شو بیا چې دویم کانفرنس راغلی په کانفرنس کې وای ما اول ورته ما ته دعوت راکړي چې ته تلاوت وکړه ما سورې فاتحه وویله سورې فاتحه مختصر تشریح بیان زه کښېنستم هغه بعد د عیسائی نمبر شو عیسائی پادري چې راغلی هغه چې خپل درو وایي چې څنګه تلاوت شروع کړي ما ورته زه یو سوال کوم ما یو پوښتنه وکړه وایي دا څنګه وایي ما ورته چې دا کتاب په کومه ژبه کې نازل شوی وجو دا خو خپل ژبه چې کوم د انجیل څنګه کې دی وای ما ته په انګلیسي کې وای وته هغه اوس نه ستاسو ژبه د څه 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 ویل کېږي چې په انګلیسي وای ما ته خبره خو دا سره چې په هغه زبان کې وای او دا به تشریح کوي وای چې دا په هغه زبان کې اوس نه ستاسو دا خو بدل شوی دی په دې کې ډېر تبدیلی راغلی دا په انګلیسي کې ترانسلیټ ترجمه شوی دی وای ما ته دا خو د وادي خلاف ورزي وسو چې هغه خاص الله چې څنګه نازل کړی دی په هغه انداز به وای دا کما چې وای وتوراۃ قرآن راپور څنګه دا خو مسلمان نه کوم کتاب نشته د ټول پریشان شو اخر وای دا ټول چې ستې چې کوم دا کتاب دی دا کلام دا په هغه دغه کې چې څنګه نازل شوی دی په الله چې څنګه نازل کړی دی په نبی علیہ السلام باندې دا هغه موجود دی او ما ټول چې مسلمان د دې حافظان موجود دي دا ټول دیوس باندې قرآن د زموږ د حافظانو په سینه کې موجود دي او دې ډېر راځي یو پادری چې هغه وړي راځي هغه تاسو کې کېدلی شي مګر کېدلی شي په دوه تاسو سره څه ثبوت دی اوس ما سره خپل زوی حبیب الله سره سیف الله غالبا سیف الله زوی دی و هغه سره هغه چې مو د دې قرآن حافظ دی او ما تاسو ما زوی دی د دې قرآن حافظ دی و دوی ته ما ته وایي ما زوی نه په دوه راځي کې نیمه سپاره چې وایي نیمه سپاره تلاوت وکړه کله سپاره تلاوت وکړه اوس ما زوی چې نه وتړي قرآن شروع کی په شایستان د قرآن شروع کی دا پادری کور والا او پادری هغه دوړه وایي ته ګوري تاسو څنګه راغلی قرآن ته ګوري یو شی په لاس کې دی نه مخته شي شری او بیا رواني دومره پرواني باندې لوي زموږ اخیرا چې څه ماته راوي و هغه ټول تاریخ چې دا څنګه کلام دی او څنګه خلک د ټولې زبانی یاد کړي نو دا هغه څه معلومه شو چې د قرآن پاک الله پاک حفاظت کړی او د ګل ګل تاسو دا کتاب وګټل دا کتاب چې د الله برکړي ورکړي هغه پادران هغه بیان هغه پندت د یهودانو مشران او د هندوانو مشران هغه ټول په دغه ځای کې جواب ورکړي چې په کار سره د پاکستان ته ډیره غټه مرتبه ورکړي البته دا معلومه شو چې اسلام چې هغه ډیر حق مذهب دی ډیر حق یعنی حق ډیر حق خبره ده چې قرآن دی او حق کتاب په دا وجه باندې الله رب العزت په موږ باندې ډیر غټ احسان کړی دی ډیر سعادت خبره ده د چا چې دا چې زوی حافظ شوی دی او ختم یې دی دا دې الله ډیر شکر ادا کړي یو خبر خدا ده او دویمه خبر دا ده کله کله د موږ ځکان حافظان شي بیا د بلار دې یو څه مشوره ورکړي د داسې د دنیا شوق پیدا شي بیا سکول ته ورشي هغه سکول کې بیا خدای رحمان سکول ته ولاړ بلکې زموږ د کتابونو مدرسې ته ولاړ شي قرآن دې چې په کومه مدرسه کې د قرآن د دور ماحول نه وي هغه راځي تاسو ته چې قرآن منځلي وي چې قرآن کې کېږي او دا یا دا وو چې څه واچي ډیر افغان د زموږ په کوټوالو کې د زموږ په کوټوالو کې ډیر افغان درشه ډیر افسوس خبره ده چې هغه ډیر په شاندار انداز په ډیر شاندار انداز باندې دسترمنجاني وشوي لیکن اوس هغه د دې په ګلیانو کې ګرځي د دنیا په شان کې مصروف دي دا والدینو څخه دا درخواست چې هغه په مدرسه کې د حفظ باب چې دسترمنجي وشوي دا هغه لپاره پکار دي چې هغه په مدرسه کې داخل کړي او د مدرسې ولا لپاره د ځوانانو درخواست دي چې هغه په مدرسه کې د ماحول جوړ کړي
چې سال د منځ بعد فورا د دور یو ترتیب جوړ کړي دوه حافظان چې په پنجاب کې سبق وایي د راوړ د شاک کې البته دا ترتیب وو چې کوم حافظان وو دا وایي دوی جوړي کړي او به سال خپل اسپالې دوره ولې د کتابو علاوه د یو بزواله خپل کلاس د کتابو علاوه ترتیب وو چې هغه به سال د منځ بعد فورا دوه حافظان خپل اسپالې دوره ولې او د ناظریه ولا د لپاره د یو کاری صاحب مشتمو بیا ناظریه ولا شو چې حافظ نه یم نو دا ترتیب وو دا فائدہ دا یو خدا چې د قرآن په دویم دا و الکان چې د حافظان چې مشترک په تبلیغ کې وړاندې بچره کې دغه څه قرآن کتي نه ولې خو دا کاری د موکړې دا کاری د روزانه دوی د اسپالې تلاوت کوي انت چې وړاندې مشته پښپش پاره تلاوت په قرآن په تلاوت کې راځي پښپش پاره یعنی په 15 ورځې کې په دغه الکان قرآن ختم او یو اټکل باندې راځي دا قرآن وایي دا وجه دا و چې دوی باندې په مدرسې کې چې د قرآن دور نو د والدین سره درخواست چې د کتابو ته ورته چې علم باندې وکړي علم نو کې د قرآن ویریږي او بیا د دې آزاد چې بیا دی هغه خپل په شرع د ټول والدین کوم حافظ چې علم دې اثر کړی ډېر د پریشانی سره مخامخ یو خدای په مدرسې کې استاد ګټه سبق ورته وایي هغه خوش قسمت دی د قرآن سره تعلق پیدا یو هغه الګ چې خپل دوراړي یا چې د قرآن پرېښو اسلامي نو د دنیا په شکل اخته شو هغه یقینا د دې پریشانی سره مخامخ هغه چې هر څومره ډېر پیسې ورکړي هر څومره کامیاب کاروبار باندې کېنه ترې کې نشي کولای سوال شي په لګړې دې په مخ ته ولاړ نو کوشش پر دا وکړي چې حافظ کو به په کتابو ته واچو او د مدرسې والا په مدرسې کې د قرآن د یادول یو دور یو ترتیب شروع کړي چې دا د حافظانو د قرآن کې چلے شي ډېر مدرسې دا ترتیب نشته اول کا چې کل ثالثي او تنابیر په رسېږي بیا یو شروع ته قرآن شي ویلي نو ډېر افسوس چې یو استاد څومره خاري مطلب شری دی یو استاد شپه ورځ ورته درنه کړی دی د الګ د منزل خیال ساتلی دی د الګ د شټي خیال ساتلی دی دا د تجوید خیال ساتلی دی او موږ داسې ځای وو هغه استاد په دې ځای سي او هغه کوم ځای سي په هر نقصان باندې چې د پریشانی سره مخ موږ دا کوشش وکړو چې د الګ یا پرته د مدرسې په کتابو کې د کتابو په مدرسې کې پته به داخل کړي ټول به انشاء الله کوشش کوو چې بیا خپل والدین ته یعنی مبارکي وایم ولې فرشتي مخکې مبارکي ورکړي ده موږ به مبارکي ورکړو او د استادانو ته مبارکي ورکړو چې ډېر خوش قسمت دي په داسې دور کې د قرآن ته ناست دي په معمولي تنخواه باندې په شپږ وزره تر 1000 پورې تنخواه دومره ګراني دوی د قرآن دغه ته ناست دي الله بیا نه ضایع کوي ان شاء الله الله به د دوی ضرور حفاظت کوي او بل غټ اخري خبر دا کوم د حافظ قرآن چې دی حدیث کې راځي الا مات حامل القرآن وای کوم چې حافظ قرآن چې دی هغه وفات شي او الله الى الارض الا تاكلي لحمه والله رب العزت د غمزه ته وਹੀ وي چې دا واشه مخره دا واشه مزه دا مخره دا بدن مخره په حافظ قرآن فقال ويغمزك وتوي إلهي كيف آكل لحمه وكلامه في جوفه ويا الله زما د وش څنګه خراب کوم چې ستا کلامي په سینه کې دي نو زما څنګه د بدن خراب حافظ قرآن بدن چې هغه په قبر کې سلامت کړ هغه چې کی نه وش ویږي بدن دا وش صحیح سلامت کړ چې صرف د کلامي په سینه کې دا ټول خصوصیت دي چې د حافظ قبر کې الله پاک د بدن نه خراب الله پاک دې مستقبل دې قرآن باندې عمل کو توفیق نصیب کړي او ادارې ولا دې الله رب العزت نور توفیق ورکړي چې نور حافظان مستفیض شي او الله دې دې مدرسې کوم حالات دي کوم مالی پریشانیاں دي یا نور پریشانیاں دي د تعمیر په اعتبار سره الله رب العزت دې دغه محفل په برکت سره ور پدې کې ډېر الله ولا خالق وي ناغو په برکت سره دې الله پاک دې خپل شایسته مدرسه ورکړي چې دې په خپل انداز باندې د قرآن اشاعت او حافظان جوړ کړي واخر دعوانا